د حماقت باران د مرکزی یونان د ایوا ټاپو ولسی کیسه. ډیره زمانه پخوا یو خيار او نرم خویه سلطان اوسېده چې په خپل رعیت ډیر ګران و. سلطان یو نجومي ساتلی و چې د طبيعي دستورو او هوا په باره کې معلومات ورکول. یو ورځ نجومي ورخطا دربار ته راننوتو او باچا ته وویل چې په لنډو ورځو کې یو خطرناک باران را روان دی. د دې باران اوبه که هر چا وڅښلې په احمق سړي بدلیږي. په کار ده چې د ځانونو غم وکړو. عاقل باچا سم دستی امر وکړو چې د باچا او درباریانو لپاره دی په سلطنتي ماڼۍ کې د اوبو یو لویه سرپوښلې زیرمه جوړه شي چې چارواکي د حماقت د باران لوریدو وروسته ورنه استفاده وکړي، څو په دې ډول د ملک د کارونو د سمې اجرا لپاره د نور کله غوندې هوښیار اوسي او خلک ورنه خوشاله وي. د نجومي لاټکل سره سم باران وشو او تر دې وروسته باچا او نورو درباریانو یوازې د سرپوښلې زیرمې اوبه څښلې چې احمقان نشي. باچا او درباریانې هوښیار پاتې شول او نور خلک احمقان شول. د حکومت کسان که څه هم د نور کله غوندې هوښیار او د خلکو خیر غوښت، خو خلک ورنه د پخوا برعکس خوشاله نه وو. د خلکو ناخوښي ورځ په ورځ زیاتېده او باچا چې تر ټولو هوښیارو درباریانې راوغوښتل او ورته یې وویل چې حکومت د تورې په زور یوازې د لنډ وخت لپاره ساتل کیږي. که غواړئ چې د ډیر وخت لپاره حکومت وچلوو نو خلک باید خوشاله وساتو. ما د دې لپاره راغوښتې چې د خلکو د خوشالولو لپاره لارې چارې ولټوئ. پورا 3 ورځې وخت لرئ چې په دې موضوع غور وکړئ او له خپلې وروستۍ فیصلې مې خبر کړئ. درباریان 3 ورځې د باچا د ماڼۍ په لویه کوټه کې ناست وو. د خلکو د راضي ساتلو په مختلفو طریقو یې غور وکړ او ټولې لارې وسنجولې. په 3 مازیګر چې پریکړې ته ورسېدل، باچا ته ورغلل. ورته وویل صاحب، موږ د خلکو د خوشالولو لاره وموندله، خو ویره را سره ده چې تاسو یې په اورېدو په قهر نشئ. باچا چې ډیر هوښیار او نیکخویه سړی و، ورته وویل نه ولې به په قهرېږم. څوک چې د مشورې په خبره په قهرېږي هغه احمق وي او ما خو څه د باران اوبه نه دي څښلي چې په احمقانو کې راشم. درباریانو ورته وویل موږ صاحبه دې نتیجې ته رسېدلی یو چې د خلکو د خوشالولو لپاره پکار ده چې ستاسې په شمول موږ ټول د باران اوبه وڅښو، ځکه احمق خلک د هوښیارانو په حکومت کې ناراضه وي، خو د ځان غوندې کسان چې ورباندې واکمن وي بیا مشکل نه لري. باچا چې تر ټولو هوښیار سړی و، د درباریانو د مشورې په حقیقت سمدستي پوه شو او نوکرانو ته یې امر وکړ چې د باران اوبه راوړي. Δίχως μέσα τον ψαρά, αδιανή δίχως τιμόνι από τα βαθιά νερά, με σβησμένο πυροφάνι κάποια νύχτα σιωπηλή μπήκε μέσα στο λιμάνι η βαρκούλα η ορεφάνη. Πνίγηκαν όλες μέσα στα βαθιά νερά και η βάρκα γύρισε μόνη δίχως μέσα τον ψαρά.